ها شاعر نوم د سره شاه صاحب شعرونه وایي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښن کوونکی رب دی. لیوال صاحب ته د کتاب ډېره ډېره مبارکي. لیوال صاحب یو ستاسو لپاره یو شعر دی چې بې ادبي دې معاف وي. چې مې مینه خدای پتا مند پیدا کړه تر کما مې هغه وخت خپل رضا کړه. اوس تستاق وخت د وفا کړې کو جفا کړې اوس تستاق وخت د وفا کړې کو جفا کړې ما ستا جفا قبوله په وفا کړه. او یو غزل دی مور د پاره چې خدایا د بلال د یو ځانم برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه. خدایا د بلال د یو ځان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه. او هغې کو څه خطا کړي مال سزا راکا. هغې کو څه خطا کړي مال سزا راکا. زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. او خدایا پښتانه په دې دنیا کې ډېر دي دردېدلې. خدایا پښتانه په دې دنیا کې ډېر دي دردېدلې. خدایا پښتانه کور په کور جنت ته بوځه. او د ده سره د ده پشان یو 12 دوزخیان کا. د ده سره د ده پشان یو 12 دوزخیان کا. ما سره زما پشان سلو جنت ته بوځه. او خدایا آخرې بس راغونډوم مېلمانه ناست دي. خدایا ټول لاسونه اوچت کې داسې ټول خدایا کو شاجی نه کو ساخلې. خدایا کو شاجی نه کو ساخلې په سجده کې ته نه واخلا. خدایا شاجی په خپله مینه کې نسکور جنت ته بوځه. دا شعرونه اصل کې د بل شاعر دي. زه د دې ډېر ذمهوار سټیج نه د ده دپاره معذرت کوم ځکه چې دا ښه خبره نه ده. شاجي ورو چل زده کوي ښه خبره ده چې راشي. خو دا ډېر غټ ظلم دی. دا ایکسپورټ ناست دي زمونږ ملګري ناست دي لیکچرران ناست دي. نو دا چې د کم ملګري شعرونه دي خو ډېر ښکاره سړی دی غالبا. نو دا د ډېر غټ ظلم وکړو. بیا دپاره لږ د دې خبرو خیال سره خلک وایي چې زه انتخاب شعرونه